چې ما ته کلم څه ټینشن څه تکلیف څه مصیبت راشي یا مې څه تړه وشي یو حاجت او یو ضرورت مې پیښ شي نو ما ته خپل استاد محترم یو درې الفاظ ښودلي دي دا ویم سحر ویم مازدیګر پورې زما مسله حل کیږي مازدیګر ویم سحر پورې زما مسله حل کیږي السلام علیکم ملګور د مولانا صاحب وای داسې دوا د ما کړه تکلیف راشي کړه ټینشن راشي نه دا دوا زویا من او په ما هغه تکلیف ختم شي که سحر یو مازدیګر تکلیف ختم شي که ماښام یو د سحر پورې زما شي ټینشن ختم شي وینه تا کومه دوا د راځي دوا تاسو مور د مناسب د خلیل اور مخکې ملګرو سره هم لازمي شریک ډیر اسانه دغه د راځي هم لازمي شریک د ثواب په نیت شریک او کمنټ کې سبحان ماشاءالله ورسره ته ولیکي راځي یو عالم خبر اوریدل اوس وفات شوی د الله دې قبول کړي ای به فرمایل چې ما ته کلم څه ټینشن څه تکلیف څه مصیبت راشي یا مې څه تړه وشي یو حاجت او یو ضرورت مې پیښ شي نو ما ته خپل استاد محترم یو درې الفاظ ښودلي دي یو درې الفاظ راله ښودلي دي وایي دا ویم سحر ویم مازدیګر پورې زما مسله حل کیږي مازدیګر ویم سحر پورې زما مسله حل کیږي الفاظ ته نه ویم زما عزت مندو د الله په ذکر باندې الفاظ داسې دي دا مې سره خوشته به وګړه نه ویم الحمدلله ما کې ابل وزیر ازوی مې راته ویره ستاسو په دې بیاناتو باندې تاسو یو وظیفه ورکړې او باغې باندې چا جواب کړی چې استاد یې ته چې صرف دا وظیفې ورکې نو خلک به په مانځه کې هم دې وظیفو طرف ته خیال کوي بس دا هر چا خپل ذهن دی او دا هر چا خپل رایه ده چا کمنټس دغه ورکړي چې یاره دا وظیفې ته داسې ورکې او دا داسې چل الله دې مونږ پوه کړي زه خو کوشش دا کوم زما کوشش به دا وي چې زه تا ته وظیفه درکړم ستا چې کوم دی الله سره تعلق پیدا شي مفتی ظہور علی خان سے فرمائی وظیفہ اسے کہتے ہیں جو زندگی کا حصہ بن جائے وظیفہ کہتا ہوئی چستاد زندگی حصہ جوڑش آگا الفاظ دان سر یاد کے حسبی حسبی ربی مربی درے الفاظ دی حسبی ربی مربی حسبی کافی دے ما دا پارا ربی زما رب ما دا پارا کافی دے او کم رب مربی چه کم رب زما تربیت کولو والا دے دا مور بخیٹا کی چاپ جوڑ کرم دا مور دا خیٹا نے چارا ویستم حسبی